السلام علیکم ګرانو دوستانو، په دې چې روغ او جوړ به وئ. نن د تحقیقات او یا هم د درسونو په سلسله کې غواړم د ټاپي پروژې په هکله تاسو سره معلومات شریک کړم، لکه څنګه مې چې د قوشتېپې د کانال په هکله تاسو سره معلومات شریک کړي وو، ځکه چې هغه هم یوه لویه پروژه ده، د سیمې په کچه باندې یوه لویه پروژه ده. همدارنګه ټاپي هم یوه لویه پروژه ده. البته ټاپي بیا د څلورو هیوادونو شریکه پروژه ده چې تاسو ته په اړه معلومات درکړم. اول باید په دې باندې ځان پوه کړو چې ټاپي څه معنا یعنی. نه پوهېږم چې تاسو ته به ښکاري که نه، خو غټ مې نشته که خامخا درته ښکاري. ټاپي څه معنا؟ ټاپي د همدغو څلورو هیوادونو د لومړنیو حرفونو لنډیز دی، لکه ټي ترکمنستان، ای افغانستان، پی پاکستان، آی انډیا. دا د دې هیوادونو مخفف دی. دا مهم درس دی، باید دا هم سړی زده کړي. هېڅ داسې معلومات نه وي چې انسان باید پرې پوه نه شي. په هر څه په هکله باید انسان وغږېږي. بل دلته نقشه تاسو وینئ. اول تاسو ته نقشه در وښیم. افغانستان خو وینئ، د افغانستان نقشه خو انشاءالله د یو ماشوم په ذهن کې هم دا ثبت شوې ده. د افغانستان نقشه، دا افغانستان شو، ترکمنستان شو، او دغه پاکستان شو، او دا دې خواته لږ څه غټ، دې خواته دقیق مې دې خواته نقشه د پیاده سړک هم ده، خو هغه هند لږ څه غټ دی، دا هند شو. اصلي دغه ټاپي پروژه چې ده همدغه څلور هیوادونه کې ګډه پروژه ده، نو ځکه مې همدا څلور هیوادونه په نقشه کې راوستلي دي دوستان. اول به د ټاپي په هکله تاسو ته معلومات درکړم. ټاپي پروژه څه وخت رامنځته شوله، دا فکر څه وخت رامنځته شولو، دا ولې ډېرې خنډونو سره مخ شوله. شاید تاسو په ذهن کې به د 2010 کال را په دې خوا ټاپي نوم اورېدلی وي، ټاپي پروژه، او ټاپي پروژه ډېره مشهوره شوې وي. مګر داسې نه ده دوستانو. دا ان 30 کاله په دې تېر شول، تقریبا 30 کاله په دې باندې تېر شول چې دا پروژه هېڅ نه تکمیلېږي. شاید نه، یعنی 100% مطمئنه یم چې په نړۍ کې، د نړۍ په تاریخ کې به داسې یوه پروژه نه وي چې دومره د خنډونو سره مخ شي، دومره کلونه پرې تېر شي لکه په دې پروژه باندې. نو په دې باندې ځکه دومره کلونه تېر شول، او ترکمنستان چې په دې اړه به خیر نور معلومات درکړم. تر اوسه پورې به تاسو ته فقط دومره ویم چې دا یوه غټه پروژه ده چې 30 کاله پرې تېر شول. یعنې دا چې تاسو په دې ورځو کې، په دې کالو کې تاسو نوم اورېدلی دی، دا یوازې په دې ورځو کې دې تړون لږ څه تازه شولو، ځکه د موږ په خولو باندې، په ژبو باندې دغه د ټاپي پروژې نوم راځي. د ټاپي پروژه څه وخت رامنځته شوه؟ ټاپي پروژه ان د 1991 میلادي کال په هغه وخت کې پخواني جمهوریت شوروي چې په هغه وخت کې شکست وخوړلو، بیا دغه ترکمنستان، ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان او تاجکستان همدغه هیوادونه بیا خپل استقلال واخیستلو. کله چې خپل استقلال واخیستو، طبعا چهر هیواد استقلال واخلي، لکه افغانستان چې شاه غازي امان الله خان د افغانستان استقلال واخیستلو، خپل استقلال، نو بیا په هغې وخت کې د آبادۍ فکر ورسره پیدا شو او افغانستان آبادولو. په همدې شکل ترکمنستان هم چې کله آزاد شو، د آبادۍ چرت ورسره شو، چې په هغې آبادۍ کې دوی سره دا فکر پیدا شو چې یوه داسې یوه پروژه منځته راوړي. یعنی دوی د خپل ګاز، دوی د ګازونو ډېرې غټې زیرمې لري. دوی ویل چې موږ به څنګه جنوبي آسیا ته ګاز انتقال کړو. په دې فکر کې شول چې ورو ورو په همغه اولو وختو کې چې کله جمهوریت شوروي شکست وخوړو، دوی سره دا فکر پیدا شو چې موږ باید داسې یو ګاز انتقال کړو. همدا طرحه رامنځته شوه ورو ورو چې دا ګاز به څنګه انتقال کړو. دا ګاز یعنی طرحه د کار دې ته راورسېد چې دا ګاز به د افغانستان او د پاکستان د طریقه هند ته انتقال کړي، او دې سره به دوی خپلې ګټې لاسته راوړي. او اوس به زه تاسو ته اول درته وایم چې ټاپي پروژه یا دا نللیکه چې تېرېږي، دې ته په دې کې څه انتقالېږي؟ په دې کې ګاز انتقالېږي. ما په اول کې هم درته وویلې چې ترکمنستان د ګازونو ډېرې غټې زیرمې لري، نو غواړي چې د خپل دا صادر کړي او پیسې لاسته راوړي. دا په کومه لاره صادروي؟ په کومه لاره به دا نللیکه ځي؟ دا نللیکه به دوستانو د دولت آباد نه شروع کېږي. ترکمنستان د دولت آباد نه به شروع کېږي. دا دولت آباد دی. د افغانستان په هرات ولایت کې به دا نللیکه را داخلیږي. دا هرات شو. د هرات نه به فرات راځي، د
د فراه نه به نیمروز ته راځي، د نیمروز نه به هلمند ته راځي، د هلمند نه به کندهار ته راځي او سپین بولدک، او وروسته به د فرضي کرښې نه پاکستان ته داخلیږي. هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار بیا وروسته پاکستان ته داخلیږي. دا د پاکستان نه بیا دې خوا ته د کوټې نه تېرېږي، د کوټې نه د هند د فاضلکا سیمې ته داخلیږي. د فاضلکا سیمې ته داخلیږي چې دلته به آخر د پایپ آخر سر وي، خاتمه به وي. نو دا چې ولې دوستانو دا چې 30 کاله په دې باندې تیر شول، دا ولې نو عملي نشو، دا ولې خلاص نشول دې کارونه، د دې ډېر لاملونه دي. که زه تاسو ته دې لاملونه ټول تاسو ته دروښیم، نو په دې 30 کالونو کې خو ډېر مشکلات او ډېر لاملونه کېدای شي. نو دا خو نشي کېدای چې په یو څو دقیقو کې خو غټ لاملونه تاسو ته درښیم. یو غټ لامل دوستانو دا دی چې افغانستان یو ناامنه سیمه وه په دغومره وختو کې. په همغه وختو کې چې دوی دا پایپلاین دې خوا ته غځولو، یعنی دا پروژه یې عملي کوله، په هغه وخت په افغانستان کې داخلي جنګونه و، بیا د طالبانو زور تحریک یعنی طالبانو حکومت منځته راغی، بیا وروسته طالبانو حکومت سره هم لږ څه موافقې ته ورسېدل. په هغې باندې به وغږېږم، اوس په دې باندې وغږېږم چې دا ولې د خنډونو سره مخ شوله. په اول کې دوستانو دا پروژه چې کله عملي کېدله، یعنی دا طرحه شوه، په هغه وخت کې دوه غټو کمپنیو یونیکال او بریډاس کمپنۍ وه، چې بریډاس د ارجنټاین وه او یونیکال امریکایي کمپنۍ وه. نو دې دواړو رقابت سره وکړو، خو بالاخره امریکایي کمپنۍ یونیکال کمپنۍ کامیابه شوه او د ترکمنستان نه یې دا قرارداد واخیستلو تر څو دا ټول کارونه یونیکال کمپنۍ په غاړه واخلي. ځکه د امریکایي کمپنۍ دا ډېره غټه کمپنۍ ده چې تر اوسه پورې هم ډېر غټ پروژې د همدغه یونیکال کمپنۍ په لاس کې دي. په هغې وخت کې اولنی خنډ چې دی ته جوړ شو، اول خو دې کارونه پیل کړل، ترکمنستان په سیمه کې ډېر کارونه وکړل. وروسته په هغه وخت کې طالبانو زور تحریک چې راغی، طالبانو حکومت چې راغی، د هغې سره هم دغه یونیکال امریکایي کمپنۍ او د امریکا لوړه پوړي چارواکي افغانستان ته راغلل. په افغانستان کې په کندهار چې د دوی مرکز و، هغلته یې طالبانو د مشرانو سره ولیدل تر څو دوی سره مذاکرات وکړي او دوی ته دا معلومات ورکړي دلته داسې یو پایپ لیکه تېرېږي، د هغه فواید ورته تشریح کړل چې په دې ځای کې به نور هم ډېر دوی ته به ګټه ورکړل شي. مثلا په کال کې به 400 میلیونه ډالر ورکول کېږي، دلته به دوی ته ګاز ورکول کېږي، دلته به کلینیکونه او روغتونونه، او دا به ډېره مهمه سیمه شي. بالاخره طالبانو دا ورسره ومنله، خو بیا هم ویل کېږي ځینې کسان وایي چې نه، طالبانو ځکه ورسره ونه منله چې اول موږ په رسمیت وپېژنئ، طالبانو دا خبر رد کړې ده. نو ډېر لاملونه دي چې هر خبر سړی وکړي هغه یو چا رد کړی وي یا یو بل هېواد رد کړی وي. خو اصلي لامل چې دی، غټ لامل چې دی، یعنی نور لاملونه هم لري، غټ لامل چې دی هغه د افغانستان ناامني وه. په افغانستان کې د همغه رئیس تر اوسه پورې جنګ روان و. نو بیا وروسته د هغې نه چې طالبان وایي چې موږ موافقه ورسره وکړه، یعنی موافقه چې وشوله، بیا هم د خنډونو سره مخ شولو. د خنډونو سره دوستانو ځکه مخ کېږي ځکه چې دا یوه غټه پروژه ده. د امریکا خو موافقه کړې وه، روسیې موافقه کړې وه دې سره، یعنی موافقه ښودلې وه چې دا باید وشي. خو دلته د موږ یو بل همسایه ایران کېدای شي دا هم یو خنډ و، د موږ بل همسایه چین دا هم یو خنډ و. ځکه تاسو ته به بهتره معلومه وي چې ایران هم د تیلو یو غټ صادروونکی هېواد دی، د ګازو، البته د ګاز یو غټ صادروونکی هېواد دی. نو د هغې کله چې دا ترکمنستان هند ته ګاز انتقال کړي، پاکستان او افغانستان ته هم چې ګاز انتقال کړي، نو د ایران په صادراتو به کمی راشي. هغه هم لږ څه غیر مستقیمه توګه مداخلت کول، او چین هم په غیر مستقیمه توګه په دې کې داخل و، ځکه چې د هغې بیا د هند سره رقابت دی. نو طبعا چې نه غواړي چې هند هم یو
داسې یو صنعتي هیواد شي او پرمختګ وکړي ګاز په ارزانه بیه لاسته راوړي. په وخت کې دا هم ویل کېدل چې حتی چین به پاکستان ته ویل چې ما ته به نیم ګاز راکوي، ډېر شرطونه یې پیښ وو. خو دومره ډېر لاملونه وو. یو غټ لامل په خپله امریکا تر اوسه پورې ځکه وه چې یعنی دغه څلورو هیوادو نه شوی کولی چې بیا د بل شرکت سره تړون وکړي، ځکه په همغه اول وختو کې چې کله د طالبانو سره مذاکرات وکړل، وروسته له هغه چې څو کلونه تیر شول یعنی دا کار شروع نشولو، یعنی مخته لاړو نه. د یونیکال کمپنۍ څخه د قرارداد واخیستل شو. طبعا چې بیا هلته امریکا هم لږ څه مخالفه کېږي، ځکه چې وایي د دوی شرکت سره باید تړون وشي. دومره ډېر لاملونه دي چې بیخي زیات. نو اوس تاسو ته اصلي ځای ته راشو دوستانو. د موږ د اصلي درس اصلي ځای چې په هغې کې ډېر خوند دی هغه دا دی چې دې ګټه څه شوه، افغانستان ته ګټه څه شوه. صحیح ده، ترکمنستان دې نه ګټه اخلي، خپل ګاز خرڅوي. پاکستان او هند هم دې نه ګټه اخلي ځکه چې په ارزانه بیه باندې ګاز لاسته راوړي. نو د افغانستان ګټه څه شوه؟ د افغانستان بیخي ډېرې ګټې دي په دې کې چې زه به تاسو ته یو څو هغه مهمې ګټې چې غټې ګټې دي هغه دا ده. اول به د پایپ لیکه به یا دا پایپ په لږ څه روشن واضح رسم کړم دوستانو. کله چې دا پایپ لیکه د افغانستان د هرات اند کندهار دغه پولدکه پورې پاکستان فرضي کرښې ته داخليږي، تر دغه ځایه پورې د دې ټول په اول وختو کې 814 کیلومتره و چې بیا وروسته لږ څه لارې سمې شولې او لږ څه لنډې شولې، نو 915 کیلومتره د ټول اوږدوالی دی. نو د دې دا چې دا پایپ لیکه په افغانستان کې تیرې ده، نو دا حق لري چې خپل ترانزیت حق واخلي. نو د دې حق څو دی؟ په کال کې به دې ته 400 میلیونه ډالر ورکول کېږي. 400 میلیونه ډالر بیخي ډېر دي، بیا خصوصا د افغانستان دپاره چې افغانستان تر اوسه پورې په اقتصاد کې لږ ضعیفه دی. نو د 400 میلیونه ډالر ډېر شی دی، په دې باندې ډېر کارونه کېږي. بل د دې ګټه دا وه چې په هغې وخت کې هند هم په دې پاکستان ټولو موافقه کړې وه ترکمنستان سره چې د څنګ سره به نورې پروژې هم وي، لکه ریل پټلۍ او نورې سړکونه، غټې لارې چې په هغې باندې به موټر تېرېږي او هند به د ترکمنستان یا د مرکزي آسیا سره وصلوي، چې د دې ګټه هم زیاته ده. بله کار چې دې سره جریان مومي هغه د برق پایې دي، یعنې ترکمنستان به افغانستان او پاکستان ته برق ورکول کېږي. په دې ځای کې به پایې تېرېږي. کله چې دلته پایې تېرېږي پاکستان به اړوي، پاکستان به خامخا افغانستان ته په کال کې 108 میلیونه ډالر ورکوي، چې هغه نورې پیسې هم اضافه کېږي. 400 میلیونه خو د ګاز د لیکې شولې، د ګاز د پایپ شولې. 108 میلیونه ډالر به د دغه برق کېږي، چې هم به برق هم موږ اخلو، لکه اوس د نه به موږ ګاز هم لاسته راوړو، او بل د برق به مخلو، د برق پیسې به مخلو. دلته به ریل پټلۍ جوړیږي او ترانزیتي لاره به ډېره مهمه. هند به د مرکزي آسیا سره وصلیږي، افغانستان ته به هم ډېرې ګټې رسیږي. افغانستان به د دغه ترانزیت حق هم اخلي، د دغه سرک چې کوم سرک دی ښودلی دی. نور دا به ډېر مهم ولایتونه شي. دلته به ډېر حتی وړکۍ کوچني شان چې ته وښیم پارکونه به دلته جوړېږي. دا به ډېر مهم ځایونه شي، دی به ډېر امنیت نیول کېږي. اول چې دا جوړېږي، دا چې څنګه جوړ شي، همدغه سیمې خلک یعنې د افغانستان خلک به د په زرهاو خلک د 50,000 نه به ډېر کارګر په دو باندې اخته وي، په دې باندې به مصروفه وي، یعنې ډېرو ځوانانو ته به د کار زمینه برابره شي. نو دغه دوستانو د ټاپي پروژې په هکله معلومات. او بل دلته تقریبا 200 کیلومتره دغه پایپ چې تیر شوی دی په خپله ترکمنستان کې 200 کیلومتره د دقیق نه دی په یاد. په افغانستان کې د 215 کیلومتره تیر شوی دی. پاکستان او دې ځایه پورې تقریبا 800 کیلومتره. بیا په هند کې د فاضلیکا سیمې ته دا داخلي او دی به ګټه ترېنه اخلي. موږ ته به هم ډېر ګاز راکول کېږي. او دا پروژه یو مهم موضوع دا ده چې دا پروژه ډېر ځای کې لیکل شوي دي چې دا به 10 کاله دوام کوي.
ځینو دا انګریزي دا فکر کړی دی چې او دا په 10 کالو کې د خلاصيږي د پروژه بیا به ګټه اخیستنه ته سپارل کېږي. نه دوستانو، دا 10 کاله چې د یاد کړی دي، یعنی دا پایپلیکه چې دغه ځای پورې ته هند پورې تیره ده، دا به په 10 کالو کې یعنی د غاز انتقالوي. پس 10 کالو نستنو خپل ګلام راټولوي، د کار به خلاصيږي. یوازې به د پایپ کار خلاصيږي، نور به سرکونه او ریل پټلۍ او برقونه هر څه موجود وي. یعنی ته 10 کالو پورې هند ته، پاکستان او افغانستان ته غاز ورکول کېږي چې ویل کېږي 30 میلیارد متر مکعب غاز ورکول کېږي په کال کې. نو بیا په 10 کالو کې خو بیخي ډېر غاز کېږي. نو په دې کې ټولو او بل د پاکستان او د هند او پاکستان اړیکې به هم ښې شي، یو د باور فضا به رامنځته شي، د افغانستان سره به هم اړیکې ښې شي. افغانستان به یو ډېر مهم یو هیواد وي. نو ځکه چې هر څه د په افغانستان کې تیر شوي دي، نو یو ډېر مهم ډېر نازونه به کوي پس د افغانستان به ډېرې پروژې به نورم. او بل ګټه یې دا ده کله چې دلته یو پایپلیکه تیره شي، یعنی ټاپي پروژه عملي شي، نور هیوادونه هم په افغانستان باور کولی شي، ځکه چې داسې یوه غټه پروژه د افغانستان په مابین کې د افغانستان په ولایتونو کې تیره ده. افغانستان به طبعا چې د امنیت نیسي، نو نور هیوادونه به هم دې ته لیواله شي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، ځکه افغانستان ډېر سخت ضرورت لري چې نور خلک، نور هیوادونه، غټ شرکتونه په افغانستان کې پانګونه وکړي، چې اوس هم فعلا په ځینو ځایو کې پانګونه شوې ده. نو دا و د موږ درس، لکه مخکې مې چې تاسو ته د قوشتېپې په اړه معلومات درکړي وو، هغه ولایتونه په دغه سیمه کې وو. نو د ټاپي پروژې ولایتونه بیا په دغه سیمه کې دي، دا به هم ډېر مهم ولایتونه وي او دا به هم مهم ولایتونه وي. کابل خو طبعا مرکز دی، دا خو به مهم ولایت وي. نو افغانستان په نقشه کې یو ډېر مهم ځای کې پروت دی، یعنی څنګه چې د آسیا قلب بولي، همداسې قلب دی، په دې کې ډېرې لارې تېرېږي. پس د دې به یعنی دا دومره مهم سیمه ده چې په دې باندې ډېرې لارې باید تېرې شي، یعنی که په دې باندې اعتماد وشي، دا به بیا د هغې نه خپل ترانزیتي حق اخلي چې په میلیاردونو ډالر به پس د دې موږ ګټو. نور فکر نه کوم داسې. بل اصلي موضوع دا ده دوستان چې په دې ورځو کې د افغانستان اسلامي امارات هم د لیوالتیا ښودلې ده او دوی ته ویلي دي چې دا کار ستنو باید پیل شي. دا کار خو ما تاسو ته د اول نه ویل چې ډېر خنډونه وو چې په 2010 کال کې بیا هم د کارونه لاسلیک شول چې دا باید وشي. بیا لږ څه خنډونه شول چې دوی ویل چې 2015 2019 خلاص شي، بیا هم نه شولو. اوس اسلامي امارات غواړي، دوی ته یې ویلي دي چې زه به تاسو ته هغه لګښت چې په دغه سیمه کې راځي دا درکولی شم. یعنی یالا شروع که دې نه مخکې هم ترکمنستان ویلي وو چې تیر حکومت هم ویلي وو که تاسو نشئ کولی چې دې لګښت ورکړئ، چې یو کوچنی لامل د خنډ هم د لګښت هم و، ځکه چې افغانستان په دې باندې 200 میلیونه ډالر لګښت راځي. ګرچې دومره زیات نه ده، خو بیا هم ترکمنستان دا چې د په دې کې ډېره ګټه ده، نو دوی ته ویلي وو چې د لګښت هم خیر زه درکړم، هغه کومې پیسې چې تاسو ته د ترانزیت حق کېږي د هغې نه بیا ګرځوو ورو ورو. نو بیا د آسیا بانک نه ورسره منلې، ځکه چې دوی د ترکمنستان سره، یعنی آسیا بانک ترکمنستان سره چې کومه موافقه کړې وه د هغې خلاف خبرې وې. نو اوس خبره دې ته راغله چې طالبان دوی ته وایي چې موږ به تاسو ته د دې کوم لګښت چې کېږي هغه یعنې موږ ورکولی شو او دا کار به پیل کړو. هیلې مو شته انشاءالله. اوس امیدواره یو چې دا کار به وشي. ډېر ورته هیلهمند یو، ځکه چې په افغانستان کې اوس سر تا سر امنیت شته دی او نور داسې فکر نه کوم چې په دې کې به داسې خنډونه وي، ځکه د لګښت پیسې هم افغانستان ورکوي او امنیت به هم افغانستان نیسي. او که دا کار اوس ونه شولو بیا نو هېڅ وخت نه کېږي، ځکه چې افغانستان د نورو کلونو په پرتله ډېر یو امن هیواد ګرځېدلی دی. خو یو خنډ شاید
پیدا شي تشویشونه د خلکو سره دي هغه دا دی چې دا پایپلیکه چې پاکستان ته داخليږي په دغه سیمه کې بلوچستان سیمه کې ته داخليږي دلته خو تاسو ته هم بهتره معلومه ده چې بلوچستان د حکومت په ضد را پاتېدلي دي نو په دې سیمه کې خنډ رامنځته نشو فکر نه کوم نور به خنډونه موجود وي نور دته زمينه مساعده شوې ده چې دا پایپلیکه یا نلیکه وغځيږي نور دوستانو دا و د موږ د نن ورځې هغه ریسرچ تحقیقات چې ما کړي وو دا و د نن ورځې درس نور تاسو په لوی او بخښونکي الله سپارمه ښه وخت